د نن ورځې څو ډیر مهم او تازه خبرونه. په افغانستان سیمه او نړۍ کې څه روان دي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. له خیبر پښتونخوا څخه خبرونه وایي چې د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د جنوبي وزیرستان اړوند په واڼه بازار کې د پاکستان پوځ پلوه وسلوالو پر مرکز باندې بمي چاودنه کې 9 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. له جنوبي وزیرستان څخه خبري سرچینې وایي چې په دغه چاودنه کې د یادو وسلوالو قومندان سیف الرحمن هم وژل شوی دی. بلخوا د پاکستان پوځ ویلي چې وړمه ورځ په یو لوی برید کې د پاکستاني طالبانو 11 غړي وژلي دي. تر اوسه د یادې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په یاده سیمه کې پاکستاني طالبان فعال دي. د هند کورنۍ چارو وزارت د دغه هیواد د ملي امنیت او عامه نظم ساتنې په موخه پر 14 پاکستاني یوټیوب چینلونو باندې بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د پاکستان د پخوانی کرکټر شعیب اختر سربیره د دغه هیواد د یو شمېر حکومتي رسنیو یوټیوب چینلونه هم شامل دي. د معلوماتو له مخې یاد یوټیوب چینلونو ټول ټال 3 میلیونه سبسکرایبر درلودل چې په هند کې د توکمیزو حساسیتونو راپارولو له امله تړل شوي دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې د هند واکمنۍ دا پریکړه په پالګام کې له خونړۍ پیښې وروسته کړې چې 26 سیلانیان پکې ووژل شول. هندي کارکونکي وایي کله چې دا بند شوي چینلونه پرانیزي د واکمنۍ له لوري د ملي امنیت او عامه نظم ساتنې په موخه منځپانګې ته لاسرسی نه لري پیغام ورکوي. بلخوا د هند واکمنۍ د BBC د هندي څانګې مشرې جیکی مارټین ته په یو توند لیک کې اعتراض کړی چې د پالګام برید ته یې په یو راپور کې د ملیشو برید اصطلاح کارولې ده. د هند واکمنۍ د BBC له هندي څانګې څخه غوښتي چې ترهګرو ته د نومونې پر مهال سم اصطلاحات وکاروي او ټینګار کړی چې له دې وروسته به د BBC راپورونه په دوامداره توګه وڅاري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.